غواړو دا حل کړو چې دلته څو دانې پقاڼې لرو. دا خو سمه ده چې کولی شو دا وشمارو، خو اوس موږ نورې داسې لارې لرو تر څو دا ډول پوښتنې ځواب کړو، ځکه چې دا په منظم ډول سره ایښودل شوي. په دې ښکلي ترتیب کې دا ښایسته نظم او د دې ګټه په دې کې ده چې هر کله باید یوازې په شمارلو بسنه ونه کړو، بلکې د دې وړتیا باید ولرو چې له ضرب څخه هم کار واخلو. د قطارونو او ستنو له شمیرو سره باید هر یو شي ته ورشئ او په جلا جلا توګه یې وشمارئ، او دا ډیره ستونزمنه ده چې هر شی جلا جلا وشمارو، خو د قطارونو او ستنو شمارل به لږ څه اسانه دي. د بیلګې په توګه په دې ځای کې مونږ ګورو چې 1 2 3 4 قطارونه او 1 2 3 4 5 6 اوه ستنې دي. ښه نو تاسې دا څلور د ځانګړي ترتیب په توګه په پام کې نیولی شي. چیرته چې مونږ 4 قطارونه لرو، اجازه راکړئ ویې لیکم. مونږ 4 قطارونه او 7 ستنې لرو، او ستاسې به له مخکې په یاد وي چې د قطارونو او ستنو په ضرب کولو سره کولی شو چې د یوه ترتیب ټول شمېرې پیدا کړو. 4 قطارونه ضرب 7 ستنې یا عمودي قطارونه. اوس څنګه دا کار کوي؟ څنګه به دا د ټولو شیانو شمېر موږ ته لاسته راکړي؟ ډېر ښه، موږ دا د 4 قطارونو په شان ښودلی شو. ښه نو موږ د دې شیانو 4 ګروپونه لرو او په هر ګروپ کې څو شیان دي. ډېر ښه، د ستنو شمېر د هر ګروپ له شمېر سره برابر دی، په دې معنی چې د دې 4 قطارو په هر ګروپ کې 7 شیان لرو، او یا یې په بل ډول سره ویلی شو چې هر یوه ستنه یو ګروپ دی. ښه نو موږ 7 ګروپونه لرو او په هر ګروپ کې څو شیان لرو. ډېر ښه، دا هغه څه دي چې قطارونه یې موږ ته ښیي. په هر قطار کې 4 شیان لرو او موږ له مخکې پوهیږو چې دغه دواړه به یو شانته مقدار په لاس راکړي، کوم چې د دغه شیانو له شمېر سره برابر دی. ښه نو دا دواړه سره معادل دي. 4 ضرب 7 له 7 ضرب 4 سره برابر دي، او د دې دواړو لپاره موږ ډېرې داسې لارې لرو تر څو دا محاسبه کړو. په 4 باندې شمېرو، وایو 4 ضرب 4 8 12 14 شل 24 28. راځئ وګورو چې دا په رښتیا وکیږي. نو 4 ضرب 1 2 3 4 5 6 7 او 28 کیږي. نو موږ دا وشمارل چې دلته ټول 28 شیان دي، او په همدې ډول سره کولی شو په 7 باندې هم وشمارو. ښه نو 7 ضرب 2 14 کیږي، ضرب 3 21 کیږي، ضرب 4 28 کیږي. یوازې هر ځل ورزیاتو. نو په دې ډول سره مو بیا هم 28 لاسته راوړل. دا به هم په هماغه رنګ سره ولیکم. په بله لاره مو بیا هم 28 لاسته راوړل. خو که داسې وشي چې ورباندې پوه نه شئ، چېرته چې ونه غواړو له دې تګلارې کار واخلئ او یا د دې تګلارې کار کول درته ستونزمن ښکاري، او یا دا چې سم له لاسه پوه نه شئ چې 4 ضرب 7 څو کیږي، کوم چې باید په نږدې راتلونکي کې زده کړئ. آیا داسې کومه لاره شته چې د عدد په داسې عددونو باندې وویشو چې ستاسې زده او یا محاسبه کول یې لږ څه اسانوي؟ ډېر ښه، تاسې په دې پوهیږئ چې 7 ستنې یا عمودي قطارونه له 5 ستنو او جمع 2 نورو ستنو سره مساوي دي. ښه نو 7 ستنې د 5 ستنو، دا یې 5 ستنې په دې ځای کې جمع 2 نورې ستنې. ښه نو د 4 ضرب 7 په شان دي، یعنی له 4 ضرب 5 جمع 2 سره یو شان دي. په دې معنی چې دلته مو یوازې د 7 په ځای باندې 5 جمع 2 ولیکل، د 7 په ځای مو 5 جمع 2 ولیکل. اوس د دې ارزښت په څه کې دی؟ ډېر ښه، اوس کولی شو دا په 2 بېلابېلو منظمو برخو وویشو. نو ویلی شو وګورئ دلته دا یو ترتیب دی چې 4 قطارونه او 2 عمودي ستنې لري، او همدارنګه دا بل 4 قطارونه او 5 عمودي ستنې لري. ښه نو دلته په دې ژیړ رنګ والا کې څو شیان دي؟ ډېر ښه، دلته 2 ضرب 5 شیان دي. نو دلته په دې ژیړ رنګ ځای کې 4 ضرب 5 شیان دي، یا په دې ژیړ ترتیب کې، او په دې نارنجي رنګ ځای کې څو شیان دي؟ ډېر ښه، دلته به 4 ضرب 2 په اندازه شیان وي.
او که چیرې د 4 ضرب 5 او 4 ضرب 2 مجموعه راواخلو نو څه شی لاسته راکوي. ډېر ښه، په دې سره کولی شو 4 ضرب 7 لاسته راوړو، یعنې 4 ضرب 5 جمع 2 لاسته راوړو. نو که د دغه مجموعې سره یو ځای کړو، اول د ضرب عملیه ترسره کوو. ښه، نو د لا تاکید لپاره به دا په قوس کې ولیکو. دا په دې ځای کې له دغو نورو سره مساوي کیږي، او تاسې شاید دا وایي چې زه خو په دې پوهېږم چې 4 ضرب 5 څو کیږي. هو، 4 ضرب 5 شل کیږي، 4 ضرب 2 8 کیږي، شل جمع 8 28 کیږي. شاید ووایي چې وا زه خو پرې پوه شوم. 4 ضرب 7 28 کیږي، کوم چې د 4 ضرب 5 جمع 2 سره یو شان دی، او مونږ ګورو چې دا له 4 ضرب 5 جمع 4 جمع 2 سره یو شان دی، او همدې خاصیت ته توضیح خاصیت ویل کیږي. دا چې 4 ضرب 5 جمع 2 له 4 ضرب 5 جمع 4 ضرب 2 سره یو شان دي. خو زه د دې مخکینی تخریق په اړه غواړم یو بل مثال هم کار کړم. ولې دا خاصیت، یعنی همدا پورتنی خاصیت په محاسبو او یا په ضرب کې ګټور دی. ډېر ښه، اجازه راکړئ چې لږ ستونزمنه پوښتنه درته ولیکم. راځئ په پام کې ونیسو چې تاسې شپږ په 30 کې ضرب کوئ. د قوسونو لیکلو ته هیڅ اړتیا نشته. ښه، نو دا به څنګه حل کړئ؟ ډېر ښه، تاسې کولی شئ چې 30 په 2 برخو یا 2 عددونو وویشئ چې تاسې ته یې د 6 سره ضرب کول اسان وي. د بیلګې په توګه 30 له 10 جمع 6 سره یو شان دي. ښه، نو دا له 6 ضرب 10 جمع 6 سره یو شان دي. او دا څو کیږي؟ ډېر ښه، مخکې مو ولیدل د دغو دواړو مجموعه ضرب 6 له 6 ضرب 10 جمع 6 ضرب 6 سره یو شان دي. وګورئ، موږ 6 توضیح کړل. 6 ضرب 10 جمع 6 ضرب 6. اوس د دې ګټه په څه کې ده؟ په ټوله کې دا ولې ګټوره ده؟ د لا تاکید لپاره به قوسونه رسم کړم. غواړو لومړی د ضرب عملیه ترسره کړو. هر کله چې په دې ډول لیکنه کې ضرب او جمع یا تقسیم ووینئ، نو لومړی ضرب او تقسیم او بیا د جمع او تفریق عملیه ترسره کوئ. ښه، نو 6 ضرب 10 څو کیږي؟ ډېر ښه، د دې محاسبه اسانه ده. پوهیږو چې 6 ضرب 3 18 کیږي، نو 6 ضرب 10 هم 180 کیږي، او 6 ضرب 6 پوهیږو چې 30 کیږي. ښه، نو دا ټول 180 جمع 30 کیږي، او دا له څو سره مساوي دي؟ 180 جمع 30. ښه، 0 جمع 6 کیږي، 8 جمع 3 11 کیږي، 1 جمع 1 2 کیږي. نو تاسې دا حل کړه چې 6 ضرب 30 214 کیږي. په توضیح خاصیت کې مو چې څه ترسره کړل، دا و چې څرنګه کولی شو د یو لوی عدد په 2 یا ډیرو برخو وویشو او بل سره یې ضرب کړو، لکه څنګه چې مو مخکې هم ولیدل. ښه، نو توضیح خاصیت د کوم په هکله چې تاسو باید قناعت کړی وای دا دی چې څرنګه کولی شو یو لوی عدد په داسې وړو برخو وویشو چې ستاسې لپاره یې کارونه اسانه وي، تر څو لوی عددونه محاسبه کړئ، او تاسې به د دې په ارزښت لا ښه پوه شئ چې کله د ریاضي په درسونو کې نور هم مخته ولاړ شئ.